به دا ستا د حسن څه وایمه زه به دا ستا د حسن څه وایمه بیا مې هم زړه یې درته لیمه وایمه چې پوله وګټي ورور پې بایلي چې پوله وګټي او ورور پې بایلي دغو ته ولې پښتانه وایمه السلام علیکم خوږو مینهوالو زه یم سیلاب همدرد یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوی یم هیله لرم چې تاسو څنګه چې تاسو ته پته ده چې زموږ د پیج نوم دی د ادب لټون د دې ادب د لټون په هکله باندې موږ راغلي یو د حسنزو د سیند په غاړه باندې ملاخیله کې ناست یو او یو خوږ ژبې شاعر چې یو ځل مخکې دوی سره موږ پروګرام ریکارډ کړی دی محمد علي خوږجان صاحب د ډېرو ملګرو په زیار په غوښتنه باندې چې محمد علي خوږجان صاحب سره یو ځل بیا تاسو هغه میلمه کوي او د خوند او رنګ شعرونه ترې واورو ډېره مننه مو کوم راځئ ستاسو وخت نه ضایع کوم محمد علي خوږجان صاحب ته راځو السلام علیکم وعلیکم السلام ډېره مننه خوږجان صاحب دا ملګري راټول شوي دي شعرا ډېر زیات شوق او ذوق ولري دا ماحول ته څنګه لګي ډېر ښه محسوسو ډېر دې په دې اوسني وخت کې چې کوم ګڼه د خلک راټول شوي ډېر ښکلی محفل دی الله یې دا محفلونه دغسې پاتې ډېره مننه مو کوم خوږجان صاحب راځو تاسو ته او یو ښکلی غزل چاربیت څه تاسو سره وي هغه د اورېدونکو او کتونکو ته که ډالۍ کړي ډېره مننه به ووایي یو غزل به درته ووایم چې ارشاد یو نښه د پښتو وه د پښتون په سر پټکې یو نښه د پښتون وه یو نښه د پښتو وه د پښتون په سر پټکې یو نښه د پښتو وه د پښتون په سر پټکې یا مړه دي پښتانه یا د پښتون په سر پټکې واه واه ډېر ښکلی ډېر ښکلی نن خپې د هغه خلکو په سرونو باندې ږدل شي نن خپې د هغه خلکو په سرونو باندې ږدل شي نن خپې د هغه خلکو په سرونو باندې ږدل شي کوم خلکو چې ږدلی وو پرون په سر پټکې واه 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 ډېر ښکلی دا ګوره دستاري سرونه خاورو کې لوغړېږي دا ګوره دستاري سرونه خاورو کې لوغړېږي دا ګوره دستاري سرونه خاورو کې لوغړېږي دوی خپله باندې ږدلی وو د مجنون په سر پټکې دوی خپله باندې ږدلی وو د مجنون په سر پټکې دا ګوره دستاري سرونه خاورو کې لوغړېږي دوی خپله باندې ږدلی وو د مجنون په سر ډېر ښکلی ډېر ښکلی او د قام د خزانو واګدار په غوښو مو شروع کړه د قام د خزانو واګدار په غوښو مو شروع کړه د قام د خزانو واګدار په غوښو مو شروع کړه سم دا واره میخو دی قارون په سر پټکې واه 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 او مارچې د تهذیبونو په بازار کې لګېدلې مارچې د تهذیبونو په بازار کې لګېدلې پښتون پکې بدل کو د پتلون په سر پټکې واه 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 دا یو ځل بیا ووایي مارچې د تهذیبونو په بازار کې لګېدلې پښتون پکې بدل کو د پتلون په سر پټکې واه واه او پلاره د پښتو چې چا لاس کې لاس ایښو دی پلاره د پښتو چې چا لاس کې لاس ایښو دی خوږجان ورله تړلی د سکون په سر پټکې واه خوږجان صاحب ډېره مننه مو کوم ډېر ښکلی غزل او ډېر ښکلي اشعار ښکلي الفاظ منم چې هر یو لفظ دی د ستایلو دی خو خبره به په دې ځای ختمو نه ځکه چې ډېرو ملګرو موږ ته میسجونه کړي دي ډېرو خلکو کالونه کړي چې محمد علي خوږجان صاحب سره یو مرکه بله وکړي او د هغوی نه نور شعرونه د اورېدنو خواست یې کړی دی نو زه یم چې په یو غزل زموږ د اورېدونکو او زده کتونکو او خاص کر زموږ په خپله مینه نه ماتېږي تنده مو نه ماتېږي نو که یو غزل را سره بل شریک کړي نو ډېره مننه به مو وي بلکل او همدرد صاحب د ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو موږ له په دې وخت کې مقرر کړه ټیم هم راکړو او د عوامو ته مخامخ کړو او ووایم بل غزل هم ډېره مننه چې دلته کې لمبې دي سور انګار دی دلته مه راځه دلته کې لمبې دي سور انګار دی دلته مه راځه زه سپرلیه ژوند ملا پدار دی دلته مه راځه واه 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 محب صاحب ارشاد ای مرګه تکلیف مه کوه خپله به در غاړې وځي ای مرګه تکلیف مه کوه خپله به در غاړې وځي دلته کې د ژوند نه خطا وار دی دلته مه راځه واه واه او عقله ګوره دلته کې به عقل درته وښایي عقله ګوره دلته کې به عقل درته وښایي عقله ګوره دلته کې به عقل درته وښایي دلته کې شپونکی د قام سردار دی دلته مه راځه واه واه دا یو ځل بیا ووایي عقله ګوره دلته کې به عقل درته وښایي دلته کې شپونکی د قام سردار دی دلته
دلته مه راځه. کوم رنګ دی مننه. او زه قلمه ته د خپله مینه ځان سره کښېږده. زه قلمه ته د خپله مینه ځان سره کښېږده. زه قلمه ته د خپله مینه ځان سره کښېږده. دلته کې ټوپک د خلکو یار دی. دلته مه راځه. مننه. دا یو ځل بیا وایي. زه قلمه ته د خپله مینه ځان سره کښېږده. دلته کې ټوپک د خلکو یار دی. دلته مه راځه. او اونه مو د امن لاوړه د سوری نه کوي. اونه مو د امن لاوړه د سوری نه کوي. اونه مو د امن لاوړه د سوری نه کوي. دلته نور د جبر نیزوار دی. دلته مه راځه. نو وګوره د مینې وران کنډر د کاڼو زړونو کې. وګوره د مینې وران کنډر د کاڼو زړونو کې. دلته محبت رنځ بیمار دی. دلته مه راځه. او دلته کې دورونه په جایداد باندې یو بل وجني. دلته کې دورونه په جایداد باندې یو بل وجني. دلته کې دورونه په جایداد باندې یو بل وجني. دلته ژوند په سرو وینو سنګار دی. دلته مه راځه. او څه وایي دا خلک چې خوږجان کې مینه نشته دی. څه وایي دا خلک چې خوږجان کې مینه نشته دی. څه وایي دا خلک چې خوږجان کې مینه نشته دی. ګوره د منصور رنګ پدار دی. دلته مه راځه. دلته کې لمبې دي سور انګار دی. دلته مه راځه. ځه سپرلی ژوند ملا پدار دی. دلته مه راځه. ډېره مننه خوږجان صاحب. په تلو کې که د کتونکو اورېدونکو ته د یو پیغام ورکړه د پښتون ولس ته، نو ډېره مننه به وکړي. موږ خو قلمکار خلک یو. زموږ دا څه پیغام دی خو موږ صرف دغه مینه ده او مینه ده او مینه ده. مینه وکړئ، ژوند سره وکړئ، انسان سره وکړئ، انسانیت سره مینه وکړئ. بس بې مینې ژوند خو جهنم په رنګه وي. ډېر ښکلی پیغام دی. او مینه به خورو، مینه به کوو، مینه به شیندو. ګرانو کتونکو، دا محمد علي خوږجان صاحب د بل پروګرام پورې زه سیلاب همدرد او فصیح الله جان ټیلر د ستاسو له اجازت غواړم. د الله په امان.